فرض وکړه سم نیمایي افغانستان خراسان شو. اوس دا سم نیمایي افغانستان چې ته کله جدا کوي خراسان ته جوړوي، د دې مطلق 80% لارې چارې بیرته چې د افغانستان جنوبي برخې ته بندې دي. اوبه چې دی موږ در باندې قیدوی شو، د تا سره یوازې لاجورد دی، نور هیڅ شی نه لري او په لاجورد تنها ژوند نه کیږي. پس دا داسې دی چې په پنجشیر کې فرض کوو وچه ډوډۍ ده، په کندهار کې غوښه ده، په ننګرهار کې مستي دي، په بامیانو کې کابلي پلاو دی یا وریجې دي. هر یو راځي دا یو ځای کوي ترېنه ډوډۍ جوړوي. اما که یوازې تا سره وچه ډوډۍ، فرض وکړه که پنجشیر دا نن خراسان شي، ټول عمر خو په توت تلخان ژوند نشي کوی، خو مجبوره دی ځینې وخت غوښه مخوري نه. پس مونږ باید وطن لا پسې پراخ کړو، ځکه مونږ وایو چې لر او بر یو پښتون، تر څو مونږ خپله د لاسه ورکړل شوې ځمکه لاسته راوړو. کله چې مونږ پښتونخوا لاسته راوړو، د هغې نه وروسته به وایو چې لر او بر یو پنجاب، بیا به بابوجي ته وایو چې وسړیه ته خو پښتون وې، د تا ابا پښتون و، د تا ابا ډس کړی مور دی چې دی پښتانه شوی. صحیح ده چې مور دی پنجابی وه، ډس پښتون کړی. بابوجي به چرت کی چې میں پښتون هو، زه ورته یم چې بالکل پښتون یې بھائی. تر څو مونږ کراچۍ خپله کو او سمندر ته لار پیدا کو. سو کلم چې تاسو غواړئ د هیوادونو په شکل باندې په نړیوال شکل فکر وکئ، تاسو په هغې وخت کې هېڅکله جدایي نه غواړئ. خو زموږ ستونزه څه شی ده چې ټول رهبران مو بېسواده دي. مثلا د هزاره ملګرو مشر محقق دی، محقق درس ویلی نه، فقط صیغه‌یي ښځو ته یې پرېږده. د ازبکانو مشر څوک دی؟ دوستم دی، دوستم درس ویلی نه، دا چې دی په جنګلک کې مرد کار و، دا شیان به یې پاکول، ماشینونه به یې پاکول. سو دوی په دې نه پوهېږي چې که ته وایې چې زه ځان ته بیل حکومت غواړم یا بیل هیواد غواړم، بیل هیواد کوم ضرورت لري. پس ډاکټر صاحب جان مې بخښنه غواړم، زه به پښتو ته م راوړوم چې دا بعضې ملګري وایي چې پښتو دې نه ده زده، خو زه به پښتو م وایم. دغه یو وخت زه پاکستان ته تللی وم، بیا په یو موټر کې سپور شوم، دا موټروان د کوزې پښتونخوا و. نو ما ورته ویلي ما داسې په کنایه شکل مې ویل چې دغه اټک خو د موږ د افغانستان پورې مربوطېږي. هغې ویلي وای وروره موږ خو لا پخوا د افغانستان خلکو خرڅ کړي یو، لکه د موږ نیکونو دا خلک یې خرڅ کړي دي. او بله عجیبه خبره یې وکړله چې وایي دغه د افغانانو په دې وینه کې جراثیم دي، لکه دوی همیشه کوشش کړی دی چې یو بل خراب کړي، یو بل د پښو نه ووهي او خپل دا وطن خراب کړي. وایي موږ چې په د پاکستان کې کوشش کوو چې د پاکستان تر بیرغ لاندې ښه نظام ولرو، ښه حکومتوالي ولرو او ښه پرمختګ ولرو. دا یې ماته ډېر جالبه کیسه وکړله. زه فکر کوم چې د کوزې پښتونخوا خلک په دغه مفکوره باندې دي. تاسو په دې رابطه څه وایاست؟ زه د هغې په اړه لنډ دومره وایم قند او د بنان دروني سیاست په اړه باید اول کې ووایم چې دغه موضوع زه را جواب کړم. بنان کلم چې کوم څوک وایي چې موږ افغانستان ویشو یا د افغانستان په منځ کې افغانستان خراسان جوړو، په کور کې کورکي نه کیږي ملګرو. دې خلکو پسې اصلا ګرځئ ما، اصلا د دې خلکو خبرو ته ارزښت مه ورکوئ. پرېږدئ چې لاړ شي ځان ته د خراسان په نوم چاکلیټ جوړ کړي، ځان ته د خراسان په نوم چوناچول جوړ کړي، ځان ته د خراسان په نوم لایفونه ونیسي. تر دې حده پورې د ساتیرې تر حده پورې دا ښه خبره ده. د دې په ځای چې دا خلک لاړ شي د الپچینو غوندې فاشا خپره کړي، پرېږده چې خراسان په اړه وغږېږي، پرېږدئ. اما که چېرته تاسو وایئ چې آیا د سیاسي او عملي اړخ نه دا امکان شته دی چې افغانستان د دې نه په کوچنیو ټوټو بدل شي، نه خیر. ځکه د یو بل هیواد جوړول دا خواب است و خیال است و محال است و جنون. یعنی دا داسې نه دی چې پښتانه به یې پرېنږدي، پښتانه به یې مخه ونه نیسي، دوی خپله نشي جوړولی. دا اوس که پنجشیر مطلق د امیر صاحب زوی ونیسي او وایي چې ای دګه خراسان است، نړیوالې ورسره مني؟ نه، نړیوالې ورسره نه مني، ځکه پنجشیر کې دي څه شی یوازې لاجورد او توت تلخان لري. نو ټرمپ ولې باید پنجشیر په رسمیت وپېژني او د افغانستان دښمني په غاړه واخلي؟ نه یې اخلي. بنان دننه د هیواد په منځ کې د یو هیواد رامنځته کول دا خوب و خیال دی. په دې اړه بیخي چرت مه وایي چې وایي چې خراسان جوړوو، ورته زنده باد ما هم خراسانیستم، برو تو بردی خلاص. د ګلخانانو د نظریې په اړه خو مونږ غږیږو. مونږ دا وایو چې ځینې وختونه
دوی چې کله وایي چې د افغانانو په وینه کې جراثیم دي، په اصل کې هغه جراثیم نه دي، هغه غیرت دی. د دوی په وینه کې چې کوم شی نشته هغه زموږ په وینه کې دی. که ته وایې چې زه پاکستان سره یو ځای کېږم د دې د خاطره چې بابوجي ګاز او بجلي راکړي، خو په بدل کې دې د ما نه خاوره واخلي کوم چې زما د مور حیثیت لري، په بدل کې دې زما ځوانان وژني، په بدل کې دې زما نه هویت واخلي، په بدل کې دې ما نه افغانیت واخلي، دا داسې ده زه بخښنه غواړم، دا داسې ده لکه یو انسان چې خپله ښځه خرڅه کړي او ورباندې موټر واخلي او بیا وایي چې والا ما خو ګټه وکړه دا دی موټر خو لرم یو ځای ته خو چکر تلی شم. بالکل ته موټر لرې، بالکل ته چکر ته تلی شي، اما تا دا موټر په کوم قیمت پیدا کړی؟ د خپلې ښځې په خرڅولو. هېڅوک داسې معامله نه کوي. هر انسان موټر غواړي اما ښځه څوک د موټر دپاره نه خرڅوي. بنان د پښتونستان د ځوانانو اوسنی حیثیت د اخلاقي اړخ نه داسې دی لکه یو ځوان چې لاړ شي خپله ښځه خرڅه کړي موټر واخلي. او کله چې زه دا داسې یو مثال سره مقایسه کوم، کیدای شي ډېری وایي چې ډاکټره ته سمه خبره نه کوي، ډاکټره ته بد اخلاقي کوي. والله زه چې کوم مثال در کوم دا ډېر شرف لري په هغه څه چې پښتونستان کې د پښتونخوا پښتنو کړي. دوی نه یوازې زه فکر کوم دوی یوازې خپل مال نه دی خرڅ کړی. ګوره خاوره د مور حیثیت لري، پس دو خپل عادي خرڅه کړه په پنجاب. صحیح؟ په عین حالت کې ستا هویت او ستا شناخت چې ستا افغانیت دی دا د ښځې حیثیت لري. ستا پښتونولي، ستا قوم، ستا قبیله دا د څه شي حیثیت لري؟ بنان کله چې د تا نه ستا قوم اخلي پاکستان، د تا نه ستا افغانیت اخلي، ستا قبیله درنه اخلي، ستا ملت درنه اخلي، ستا خاوره درنه اخلي، نو تا ته پاتې څه شی دي؟ او که وایي چې نه دا درې شیان درنه واخیسته خو بیا هم زما ښځه او زما مور دننه په پښتونخوا کې محفوظه ده، خو هسې هم نه ده. په تیرا کې درته ښځې راونه ویستلې ستا د خپل کور نه. پس پښتانه باید په هوښ راشي. کومه معامله چې دوی کړې دا معامله د شیطان سره ډیل دی، دا د شیطان سره لاس ورکوله ده. او په دې اړه الله سبحانه وتعالی وایي چې هر هغه څوک چې د شیطان سره معامله کوي دا بده معامله ده. شیطان په نړۍ کې تا ته پیسې درکوي، تا ته شهرت درکوي، اما ستا آخرت تباه کوي. پس که چیرته شیطان تا ته وایي چې رب پرېږده زه تا ته شهرت او پیسې درکوم، ته دا کار کوي، ولې موږ خپل رب نه پرېږدو؟ زه د تاسو نه پوښتنه کوم چې دلته ماته ناست یې، فرض وکړه یو نفر تا ته وایي چې 10 میلیونه درکوم، د رب نه انکار وکړه، د الله نه انکار وکړه، انکار کوئ. ولې تاسو ته رب دومره مهم دی چې د 10 میلیونه ډالر نه تیریږئ اما د هغه نه انکار نه کوئ؟ فرض وکړه زه دغه اوس تاسو ته پیشنهاد کوم چې خپله مثلا دا یوازې یو مثال در کوم، مثلا که مونږ پیشنهاد وکړو یو چاته ورته ووایو چې ښځه دې راکړه مونږ ته، ښځه دې په مونږ خرڅه کړه، 20 میلیونه درکوو، د مونږ په منځ کې څوک حاضر دی چې په 20 میلیونو خپله ښځه خرڅه کړي؟ ولې؟ اوس کوم یو راپورته نشي د علیشا د خاندان نه چې زه یې خرڅوم مړه په 1 میلیون یې واخلاص یم تې په عذاب یم. سو دلته ځینې شیان چې دی حقوقي او معنوي حیثیت لري او معنویات هغه څه دي چې ته هغه په پیسو نشي تللی، اما متاسفانه په پښتونخوا کې معنویات له منځه لاړ دي او دا هغه څه دي چې زه غواړم دوی ته یې بار بار ووایم تر څو راویښ شي. ستا خاوره د بابوجي تر سلطنت لاندې ده، ستا قومیت او ستا ملت بابوجي نیولی، سو تاسو باید په هوښ راشئ. جناب بدر ځلان صاحب ستړی مه شئ. علیکم السلام. مننه ورور مې مهرباني صاحب. زما خو یو انتقاد در باندې کومه که پولیس هم یې واورې. یو انتقاد خو دا ده که ډاکټر صاحب چې د تا لایفونه همیشه یعنې فوکس په دې باندې وي که نه ټوله موضوع دې په زور کولو چې افغانانو ته یو څه شعور ورکړي که نه افغانان یو څه راویښ شي. په دې کې یو شی چې تا پرېښي که نه هغه ډاکټر صاحب د خپله جامه باید بدله کړي، خپل کلتور باید تر دې ښه نقل باید خپل کلتور په نظر کې ونیسي. دا د ما در باندې انتقاد هم ده او باید ویم کې دا د یوه خبره. بله خبره مې دا کوله که ډاکټر صاحب چې دا لایفونه باید د تا ته ډېره حده په دې ګلخانانو په دې باید نه وي ورټول. عقلا تاسې لوستي خلک یې، تاسې روشنفکره خلک یې، باید یو څه د افغانستان لپاره داسې وکړي که نه چې د افغانستان یو څه پرمختګ پورې تړلی داسې کیسې وکړي، داسې خبرې وکړي د افغانستان پرمختګ پورې تړلي یو ځوانان یو څه زده کړي. او که یې تا لایفونه ټول په دې ورټولې شي ګلخانان کته ګلخان پورته
کوزه پښتونخوا موږ خپلو. دا یو خوب و خیال ده نه راخپلېږي. دا خلک ډېر وخت دا غواړي، یا به ښه کوي زور غواړي، چې زور نه کار وانخلي. دا خلک راخپلول دا یو خوب و خیال ده. لومړی د لباس په برخه کې درته وایم لاله، زه فکر کوم که چیرته زه دننه په افغانستان کې اوسم او دننه د افغانستان د خلکو په استازیتوب راشم لایف ته، بیا هغې وخت کې دا وارده خبر ده چې زه کینم د افغانستان لباس واغوندم تر څو وشم کولی د افغانستان د فرهنګ استازیتوب وکم. اما دلته زما وظیفه د افغانستان د فرهنګ استازیتوب نه دی جان، دلته زما وظیفه د افغانستان د سیاسي دریځ استازیتوب. ډاکټر صاحب ګوره، زما په تاسو یو وانه څه ګوره، ته د یو سړی کینې که نه، ته د تا بحث افغانستان راټولي، ته پښتو وایه، ته پښتون یې، ته افغان یې، د تا بحث په افغانستان راټولي، نو ته باید هغه جامع کلتور باید خپل کړې. اصلا چې څوک خو تا نه یو څه زده کړي، نو داسې خو نه کړي ته خپل لوستی انسان د لایف کې کینې د افغانستان په اړه فکر کوي، خبرې کوي، نو باید داسې کار وکړي چې هغه یو چا خبره ده یو څه درنه زده کړي. داسې خو نه کېږي چې بس خبرې د افغانستان په اړه کوي، انسان بدر صاحب، ما چې کوم څه تا ته وویلې ته ورته متوجه نه شوې، او زه غواړم تا په یو شي باندې پوه کړم. ته که چیرته سلماني یا نایي ته ځې، د دې د خاطره ورته ځې چې ویښتان دې جوړ کړي او زما غوندې بروتونه درکل کړي، هغه د نایي کار دی. اما که ته چیرته آشپز ته ورځې، هغه ته د دې د خاطره ورځې چې د تا په واده کې دیګ وکړي. صحیح ده؟ اوس ته فرض وکړه آشپز دې راوستی، ورته وایي چې سړیه ته خو راغلی چې د ما په واده کې ما ته دیګ وکړي، خو دا ګیره م راکله که. هغه درته وایي چې سړیه زه خو آشپز یم، زه ولې ګیره کله کړم؟ زما کار دا نه دی چې د افغانستان فرهنګ ته کار وکړم، زما کار د افغانستان فرهنګ دپاره نه دی، زما کار د افغانستان د ملي منافعو نه د سیاسي اړخ نه دفاع ده. زه سیاستمداره یم، که زه وایم چې زه سیاستمداره نه یم، زه د افغانستان د ملي منافعو نه د سیاسي اړخ نه دفاع کوم. زه دلته نه یم راغلی چې د افغانستان د فرهنګ نه دفاع وکړم، ماشاءالله تا غوندې غټه لونګۍ ووهم چې د هغې شمله جګوي. نه، زه هغې ته نه یم راغلی. That's not my job. که چیرته ته وګورې په ایران کې، چې زه دې سم پوه کړم، د ایران د مذهبي مشر کار دا دی چې دننه په ایران کې د ایران اسلامي دریځ او د ایران د خلکو معنویات خلکو ته ریپرزنټ کړي. نو مجتبی چې کله ته ګورې، هغه به په عمر کې دریشي وانه غوندي، یا که تا چې دی خامنه‌ای لیده، هغه به په عمر کې هم دریشي وانه غوندي، ځکه هغه د ایران د خلکو روحانیت خلکو ته معرفي کوي. هغه ښایي چې یو ایرانی مسلمان څنګه ښکاري. اما تاسو عراقچي لرئ، عراقچي د ایران د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه ټایټ دریشي کوي، ځکه هغه یوازې د ایران سیاسي دریځ نړیوالو ته ورپېژني. اوس فرض وکړه که زه لونګۍ سره راشم او دلته په کاناډا کې کینم او سیاسي نظریه د افغانانو مخته کم، نو د دې په ځای چې خلک زما خبرې واوري، تر ډېره حده پورې به زما شملې ته ګوري چې ولاړه ده که ټیټه ده. نو د هغې نه بهتره ده چې د خلکو فوکس زما په کالیو کمي، زما په سیاسي نظریې ډېري. پس تا خبره صحیح ده چې ته ما ته وایي چې یاره څنګه لوکس په ښکارېدي چې یو غټه شمله دې د پکتیاوالو ایښې وه، ښایسته لوکس ګیره دې ورته پرېښې وه او دلته راغلی وي سیاسي نظریات پرې. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، ډاکټر صاحب ګوره، ته چې دلته راځې کوم تا ته اوس تقریبا 504 کسان ناست دي. دا یو جدید مثال دا نه ده چې ټولو ته سیاسي شعور ورکوي، خو ته چې 504 کسان دي اوس لایف کې ګوري، که به خلک سکرین شاټ هم کوي، دا خبرې به راغلي هم دي، فیسبوک هم دي، هغه خوا دې خوا تا باید لونګۍ مه وایه، لونګۍ خو فرض واجب نه ده، خو کالي یو خولۍ هغه د افغاني کلتور باید په نظر کې ونیسي. ته همیشه څومره لایفونه کوې، څومره زما او ستا ترمنځ به یو بل څوک، یو دقیقه بدر جان، که چیرته زما او ستا ترمنځ ولسمشر محمد اشرف غني فیصله وکړي، منې؟ ځکه ته خو زما خبر نه منې. لکه څنګه فیصلې د کلتور باره کې که زه دا اوس ولسمشر محمد اشرف غني ته زنګ ووهم، ورته ووایم چې زه د افغانستان د ملي ګټو نه د سیاسي اړخ نه دفاع کوم، او دا سړی راته وایي چې ته پکې کالي حتمن باید واچوې، ستا نظر څه دی؟ منې؟ نه. ښه، د اشرف غني هم نه منې؟ ګوره اشرف غني ما ته مه راوله، ډاکټر صدیق سړي ته لاس وراچوې چې هغه سیاسي نظریه مخالف یم. اشرف غني هم ګوره چې اتم انتقاد پرې کوي. د چا منې ورور مې؟ خبره د چا منې؟
زه د کلتور چې هغه موږ ته عنعناتو کلتور راپاتې دي خلکو منم نه وایم ته ګوره بدر رور زما عرض تا ته دا دی بدر زما عرض تا ته دا دی چې ته د یو نظر خاوندي زم د یو نظر خاوند یم ته زما نظر نه منې زه ستا نظر نه منم زما او ستا ترمنځ باید یو درېمګړی پرېکړه وکړي مګر ماشاءالله دا لونګۍ ته ډېر احساساتي کړی ته وایې چې زه دې چام نه منم بس ته به این کوې که پین کوې دا پټی به شین کوې ته به حتمن کالي اغوندې بیا خو تم پښتون یې زم پښتون یم بیا زه درته وایم چې مه مې احساساتي کوه چې اوس به مې دام ویستی لوس به ناسو سو دا خو منطق نه شوه زه وایم که چېرته زه یو نظر لرم ته یو نظر لرې ته فکر کوي ستا نظر سم دی زه فکر کوم زما نظر سم دی مونږ باید آرګومنټس د استدلال په اساس وکړو د منطق په اساس یې وکړو او زه دا خبرې ځکه درته کوم چې ته په سیاست پوه شې زه تا ته وایم زه یو فرهنګي اتشه نه یم کله چې تاسو په خارج کې یو سفارت جوړوئ په سفارت کې چې دی ته یو سفیر ټاکې د سفیر وظیفه دا نه ده چې غټه لونګۍ واغوندي هغه سفیر چې په امریکا کې یو غټه لونګۍ اغوندي اشتباه کوي بلکې موږ دننه په سفارت کې فرهنګي اتشه لرو د هغه وظیفه دا ده چې لونګۍ واغوندي د سفیر کار دا دی چې سیاست وکړي په سیاست کې لباس تا ته مهم نه دی د افغانستان د ملي منافعو نه د ډیپلوماټیک اړخ نه دفاع پکار ده یعنی ته باید خلکو ته قناعت ورکړي چې افغانستان چې کوم دریځ لري هغه منطقي دریځ دی آیا کومې خبرې چې زه کوم دلته په ټیک ټاک باندې یو سیاسي خبرې کوم زما د کومې نظریې سره ته نیوکه لرې آیا زما کومه نظریه ضعیفه ده آیا تر اوسه پورې کوم ګلخان بند کړی یم نه دا زما وظیفه ده لونګیو د افغانستان فرهنګ اچولو چپن اچول دا زما کار نه دی ځکه زه نه موډل یم نه فرهنګي اتشه یم اوس ته وایي چې نه زه ستا خبره نه منم ته به حتمن افغاني کالي اغوندې زه درته وایم چې خیر ته زما نه منې زه ستا نه منم د درېمګړي منې چې زه درته راولم ته وایې نه 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 زه دې چا نه منم دا خو زور شو ما جماعتنا وهيله وقتنا ويعني انتشار بولي كثير يقول لك وقتنا بولي شباب قاقلا بعد راجي تاتا خلق كثير خلق ما شاء الله كثير تد وست انسان كروش الفكر ايه تاتا تذكر ده بكم كيني باين على خپل یو خبره کوم بل خبره چې تا ټول پکچر پدې آصف منیر بابوجي کاکا کنکرزای پلانای دې خبرو باید د تشریح کیږي چې یو وست انسان ما شاء الله یو داسې نظر دی راوړي یو داسې خبره باید راوړي چې یو څه مخکې څه باید وکړو د حالات سره څنګه مقابله وکړو او که تیر غږیږو یا د کوجه پښتونخوا خلکو ته غږیږو دا به ما فکر ما په نظر باندې دا ته د کومه نتیجه نه ورکړي تر اوسه پورې که څه سوچ وکړي کنه تر اوسه پورې په صدر کې ګوره بدر صاحب یو شیبه د کالیو په برخه کې مونږ په دې پوه شو چې په دې تاسو هم باید پوه شئ که چېرته تاسو غواړئ نړیوال سیاست وکړئ زه یو ځل بیا هم وایم که چېرته طالبان ځي په روسیه کې کوم سفارت خلاصوي یا راځي په امریکا کې کوم سفارت خلاصوي او دوی دریشي اغوندي اما نکټایي نه کوي په اسلام کې دریشي ارامه نه ده دوی د داسې یو سټایل د دریشي جوړ کړي چې هم دریشي هم منظمه هم بهتره هم اسلامي ایرانیان چې کوم ډیپلوماټان دریشي اغوندي هغه د امریکایانو نه کاپي نه ده بنان که دوی دریشي اغوندي یو پیر نړیوال فکر کوي چې هغه طالب ته چې مونږ تروریست ویلې هغه طالب چې دی په دریشي کې راغلی د مونږ نه لوکس په انګلیسي غږیږي پس مونږ سوچ خرابه دی پس که ته لونګۍ کې راځې په امریکا کې د امریکایانو سره غږیږي د دې اغیزه کمه ده نسبت دې ته چې ته نکټایي نه اچي دریشي اچي ولې په خپل خاص سټایل یې اچي سو دې ته ډیپلوماټیکه لوبه وایي ځینې خلک پې پوهېږي ځینې خلک پې نه پوهېږي زما ځکه دا اوس راشم لونګۍ وهم غټه ګیره کې پرېږدم او دلته د اسلام په اړه وغږېږم اولنۍ خبره چې کېږي وایي خو طالب دی څوک زما لایف ته بیخي نه کیني اما زه درته راغلی یم ښایسته لوکس شنې سترګې مې نیولي بروتونه مې درته چټو پټ کل کړي په سر کې مې درته کمانه میښی او یو لباس مې اغوستی چې پکې داسې درزونه هم دي سو ته وایي چې واه شیخ مال دی حتمن به د اریانا سعید په اړه غږېږي اما کله چې راته کښېنې زه لګیا یم درته د اسلام په اړه غږېږم سو ته پوهېږي چې اسلام یوازې دوري نه دي اسلام یوازې غټه لونګۍ او غټه ګیره نه ده ته کولی شي مسلمان اوسې پرته د دې چې ستا چې دی کالي اوسي شاید ډېری خلک وایي چې زه د دې د خاطر نه مسلمانېږم چې حتمي ده زه باید لونګۍ ولرم غلطه خبره سو بنان مسلمان کولی شي سټایل وهي مسلمان کولی شي دریشي واغوندي افغان کولی شي دریشي واغوندي اټس ناټ ا بیګ ډیل اما که ته غواړې فرهنګ ته د کار وکړي موډل شه کرزي غوندې چپنې بدلوه او رابدلوه ولې زه فرهنګي سړی نه یم زه سیاسي سړی
دومه خبره، ولې زه په پاکستان غږیږم، ولې زه په بابوجي غږیږم، ولې زه په ګل خان غږیږم؟ ځکه زه سیاسي شعور لرم. ته چې کله راځې په ټیک ټاک کې غږیږي، ته په خپل دښمن غږیږي او ته د خپل دښمن د کور دننه مشکلات هغه ته وایې. مونږ په ټیک ټاک کې د خپلې کورنۍ مسایل راوړه، 15 کاله نورو درته راوړه چې په ټیک ټاک کې تاسو ورته رئیس جمهور ویلې. 15 کاله دغه سړی راغی، دننه په افغانستان خبرې کولې، د خلکو ټوله نړۍ په ځان خبره کړه چې مکتبونه مو بند دي، چې طالبان خلک په درو وهي، چې درې رنګه بیرغ مې کته شوی، چې د ملي اردو ځوانان مې نادره کدي، چې طالبان باید بل طرف ته درته د طالبانو دغه ناسو جنرال مبین ناسو او دواړه به بیا سره یو ځای و، ده به هغه ته کنځلې کولې، هغه به ده ته کنځلې کولې، جمهوریتیانو به دې طرف ته چکچکې ویلې چله امپراتور صاحب، او جنرال مبین ته به هغې طرف نه ویل کېده چې الله اکبر، نارې تکبیر. دا کمسل سیاست و. دوم، ګلخانان عادت کړه او پوه یې کړه چې د تا په هیواد کې ضعف څه شی دی. سو ګلخان دی راغلو، ځان یې افغان جوړ کې، کله د جمهوریتي شاته یو ګلخان جمهوریتي شاته ودرېده، بل ګلخان چې دی د طالب شاته ودرېده، ځکه تا کورنی سیاست په ټیک ټاک کې مشهوره کو. او دریمه ګټه یې څه وه، تا د دې خبرو په واسطه دننه په افغانستان کې نور هم عام ولس په حکومت وټکو. پس ته چې کله هم راځې په ټیک ټاک کې د وطن اړوند خبرې کوي، دا اشتباه ده. ته غواړې په وطن دردېږي، ته غواړې وطن ته د یوه حل لاره لرې، ته د وطن دپاره یو پرپوزل لرې، ته غواړې طالبان اصلاح کړي، د نر بچی شه، ټکټ وکړه، افغانستان ته لاړ شه، هلته پیشنهاد وکړه. مثلا زما ادي د ما د آبا سره جنګ کوي، زه راځم ټیک ټاک کې وایم چې ولا نن مې آبا چې دی ادي مې په بوټو واله، بیا مې ادي راجیږه شوه لاړه د خپل ادي کور ته. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ خو کله چې ته د کور مسایل راوړې ټیک ټاک ته، ستا به ادیم سپکیږي، ستا به ابام سپکیږي. سو زما نظر دا دی چې زه د خپل کورنیو مسایلو په اړه په ټیک ټاک نه غږیږم. زه هیڅکله د افغانستان د دروني حالاتو په اړه نه یم غږېدلی، په قومي جګړو نه یم غږېدلی، په جمهوریت نه یم غږېدلی، په طالبانو نه یم غږېدلی. کله چې لښتۍ غږېدلې، کله چې ګل مرجان غږېدلی، کله چې د ټیک ټاک عطا محمد نور غږېدلی، زه راغلی یم د هغو غلط فکرونه مې ریسولف کړي او ویلې مې دي چې وطن یوازې هغه وخت جوړیږي چې تاسو با اتفاقه شئ او په خپلو کې سره وغږیږئ. نور زه نه یم غږېدلی. دا د ټول خلک شهید دي، 1.5 کال کېږي زه نه یم غږېدلی، ځکه زه ټیک ټاک ته راځم. زما هدف په ټیک ټاک کې څه دی؟ زه دننه د دې ځینه پیام ولیږم د خپل دښمن کور ته، هغوی باید سره پکې واچوم. پس که ته ماته وایې چې زه په ګلخان ونه غږیږم، که ته ماته وایې چې زه په عیسی ونه غږیږم، پس ته د ما نه غواړې چې زه په خپل دښمن ونه غږیږم. او فکري جګړه دې ته وایي چې ته په دښمن وغږیږي. ته فکر کوي د ایران په تلویزیون کې راپورونه په دې دي چې ولا د مونږه پلاستیکي راکټونه کم شوي؟ ته فکر کوي د ایران په تلویزیونونو کې خبرې په دې دي چې ولا پزشکیان د مجتبی خامنه‌ای سره مشکل لري؟ نه، د ایران په تلویزیون کې بحث په دې دی چې ټرمپ لیونی دی، د ټرمپ د دفاع وزیر چې دی د ټرمپ سره جنگ وکړه، په دښمن غږیږي. کله چې ته راځې د امریکا تلویزیونونه ګورې، امریکا په ټرمپ نه غږیږي، امریکا چې دی په خپلو مشکلاتو نه غږیږي، په ایران غږیږي. هرمز تنګی خلاص دی، د ایران اقتصاد تباه دی، دومره پکې مړه شوه. لالا یو ستا نظریات دي، د یو فرد په توګه زه ستا نظریاتو ته احترام لرم. یو نړیوال سیاست دی چې تاسو یې باید زده کوئ. سو نړیوال سیاست تا ته وایي چې ته به د دښمن په اړه غږیږي. د پاکستان او د افغانستان جنگ دی. ته ماته وایي چې ته ولې په دې نه غږیږي چې د مونږه پوستي ضعیفه دي، د مونږ نیمایي مجاهدین تښتېدلي، مونږ 100 نفره تلفات لرو. دا د کمعقل سړي کار دی. د جنگ په حالت کې زه په دښمن غږیږم چې څومره د پاکستان پوستي خرابې شوي، څومره د پنجاب عسکر مردار شوي، څومره چې د پاکستان ته اقتصادي زیان رسیدلی، بابوجي څومره فشار لوړ شوی. سو زما ټول خبرونه سیاسي دي. زه چې کله په افغانستان باندې کورني مسایل جوړوم په ډېر طبیعت یې جوړوم. ورو ډاکټر صاحب ګوره یو خو مشکل دا دی که نه چې یو خو ته جواب ورکوې که نه لږ وړه کې زهر هم ورکوې، یو بل جواب یې دومره اوږدي که نه سړی چې خپلې پوښتنې ترې ویري که دا یوه خبره بله
زه ما خبره مطلب دا و چې تاسو دوستي خلک کې تاسو باید صحیح د مشکل نه د دښمن په اړه باندې یو راپور جوړ کړه، دښمن جنا کوم باره کې یو راپور جوړ کړه چې نور یو شی نه کې باید څنګه. بدر صاحب زه فقط دومره درته وایم صدقه دې شم، تا مانه چې دوه پوښتنې وکړې، د دې دوه پوښتنو په جزئیاتو باید ما ځکه تا ته جواب درکړی و چون تاسو د سیاسي اړخ نه نړیوال شرایطو باندې نه یې بلد، او که چېرته ستاسو خوښ نه شو د دې د خاطر چې زما جواب وګدو I'm sorry. اما زما موخه دلته دا نه ده چې ته راشې یو پوښتنه وکړې او زه د تا په فرمایش جواب درکم. ته د خپلې پوښتنې حق لري، زه د خپل جواب حق لرم. اولنۍ پوښتنه دې دا وه ماته چې ته باید کالي واغوندې. ورور زما ژوندی زما ځاندی په تی څه نه یې اغوندم، زور دې دی را سره. سو غیر منطقي پوښتنه وه. که ته لنډ جواب غواړې زه دومره درته وایم چې په تی څه نه یې اغوندم. ما تا ته ویلې چې شمله دې کږه ده سیده یې که نو. سو کالي دا ډېر شخصي موضوع ده، ته نشي کولی ما ته نظر راکړي مګر دا چې زما مال اوسي. بل څوک ما ته نظر نشي راکوی. که زما مال راته وایي چې هی دا مې نه دی خوښ لونګۍ راته ووهه ورته یې وهم، د هغې نه بغیر پلار مې ما ته نشي ویلی چې یې واغوندم. سو د یوه خبره لنډ جواب یې درکړم د تا په ژبه. دومه خبره تا ما ته وایي چې ته ولې په پاکستان غږېږي ولې په افغانستان نه غږېږي. ورور مې زه ګل مرجان نه یم، زه خان یم. مونږ خانان هیڅکله د خپل کور موضوع په عام محضر کې نه وایو. که ته یې وایې وایې، زه تا نشم منع کوی. زه مې په خپل دښمن غږېږم. تر اوسه د کوم ګلخان لیدلی دی چې په پښتونخوا وغږېږي؟ تر اوسه پورې د کوم ګلخان لیدلی دی چې په پاکستان وغږېږي، په آصف منیر وغږېږي، په بابوجي وغږېږي؟ نه. جناب معاذ صاحب مهرباني. معاذ صاحب که مو غږ لرئ مهرباني. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. ستا موضوع چې ده په زړه پورې ده. اول ولا زما په خپله په دې اروپا کې کم وخت وتلی ده، خو یو وخت کې په دا کورس کې مې یو درس وایي، موږ سره یو ګلخان راغلی و. نو همده دغه موضوع هغه کله لکه دا ستا خبره ده په سیاست کې موږ هم دغسې وویل. نو خبرې کولې سره ټولو معلم پوښتنې له موږ نه کولې. نو داسې کله بیا له موږ نه پوښتنه وکړله، ده دا سیاسي موضوع راواخیستله. لکه تاسې څنګه خبره وکړه دلته دی راغلي دي او بیا همدغسې تبلیغات کوي د موږ په ضد، د افغانانو په ضد همدغه موضوع یې وړاندې کړله. نو دا مکتب کې خو ما څه نه ورته وویل. نو که مې لاس ور وای نو دلته زه مو غږ اورم صاحب، زه مو غږ اورم. نو دلته چې خو نو لاس نه مې ور اچوی سوای، نه مې جنګ هم سره کولی سوای. نو هغه کې مې راګوښه کړو. بیا مې ورته وایي چې دا له در خو دې دا کیسه وکړله، خو دې بل وار دا د موږ موضوع راواخیستله. نو یا په دې مکتب کې زه نه یم یا به ته نه یې. نو دا موضوع یې پسې راواخیستله، دغسې نوره پسې اوږده کړله. نو ډاکټر صاحب ستاسې د هر یوې د نن موضوع چې دا ډېره قدردان او ډېره بهترینه موضوع ده. کور ودان مننه. الله دې اجر درکړي. معذور سلامت اوسئ. جناب افتخار افغان، الله دې راوله ورور مې په خیر راغلی. علیکم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ډېر وخت نه نیسم، ما یو دوه سواله دي. مهرباني. اولنی سوال دا ده چې تا وویلې چې نیشنل فراډ کې د امارت په افغانستان باندې خپله یعنی سیاسي هغه کنټرول یې کړی ده. نو زه دا سوال لرم چې اوس هم زیات غلاګانې کېږي، قتلونه روان دي. نو زه په دې باندې جواب یا رڼا واچوئ چې څنګه دا نیشنل فراډ سو. دوهم سوال دا ده چې دغه بعضې افغانستان جان مې اولنۍ پوښتنې برخه کې دومره ووایم چې یو نیشنل کنټرول دی چې ته عام ولس باندې کنټرول لري. که چیرته یو حکومت په عام ولس باندې کنټرول ولري، هغه حکومت په عام ولس کې هر څه کوی شي. مثلا طالبان په عام ولس کنټرول لري، مکتبونه یې بند کړي، هیڅوک نر نشته چې په مقابل کې ودرېږي. ولې؟ ځکه طالبانو یو وهم ایښی دی په ملت باندې. اما ځینې ملتونه دي چې په حکومتونو باندې وهم ایښی. مثلا په کاناډا کې د ملت نه خلک ډارېږي. په انټریو کې چې دی د انټریو مشر تیاره اخیستې وه شخصي،
خلک پسې راجګ شو چې ته څه کاری چې تیار اخلي بیرته یې خرڅه کړه. سو ما نېشنل کنټرول یاد کړ او انټرنیشنل فراډ دا دی چې ته نړیواله دوکه کوي د خپل هیواد د ګټې دپاره. مثلا طالبان وایي چې بالکل موږ د امریکا سره ملګري یو، په داسې حالت کې چې ملګري نه دي. ولې وایي چې موږ ملګري یو؟ چون نړیوالو ته دوکه ورکړي تر څو امریکا دوی په رسمیت وپېژني. دا مې هدف و. وبخه دا خبره مې رانه غلطه سوه. یعنې تا په خبرو کې وویلې چې امارت سیاسي کنټرول په خپل ملت باندې لري. زه دا سوال لرم چې دا سره کوم کنټرول ده چې په افغانستان کې اوس هم غلاګانې کېږي او قتلونه کېږي. افتخار جان همدې ته سیاسي کنټرول وایي چې ستا په ملت کې اغلام کېږي، د ملت خلک دې موږي دي، مکتبونه دې پې بند کړي، اما بیا هم ملت نشي راجګېدی. فرض وکړه یو نفر یو پلار لري، پلار یې د 2 روپو سړی نه دی، کار نه کوي، نسواري دی، مطلب نیمه شپه چې دی یو پیر نسوار راوباسي داسې ترس چوټ کړي هغه د زوی په تندي نښتي. اوس ادې ته چې دی په غوسه روژه یې نیولې ده، نسوار یې نشته دی، ادې راونیسي بېګناه یې وغربوي. اوس ټوله کورنۍ د پلار نه په عذاب ده، د زامنو یې پلار نه خوښېږي، د لور یې پلار نه خوښېږي، ښځه ترې نه په عذاب د نسوار یې تو کړي و، هغه یې د ښځې په ستوني کې بند ولږ پاتې و چې مړه شي. اما هېڅوک د پلار په ضد غږ نشي پورته کوی. ولې؟ ځکه پلار کورنۍ کنټرول لري. پلار یو وهم جوړ کړی په کور کې، یو ډار یې رامنځته کړی، د هغې ډار په اساس چې هر ظلم کوي څوک ورته څه شی نشي ویلی. دې ته وایي نیشنل کنټرول. څومره غلاګانې کېږي، ملت باید راپورته شي، ورته وایي چې وا طالبه د تا په نظام کې دومره غلاګانې، مکتبونه دې راته بند کړي، څه ریشخندي دې شروع کړي، اما څوک نشي راپورته کېدی. ولې؟ ځکه طالبان ملي کنټرول لري. ملي کنټرول څنګه لري؟ وهم یې رامنځته کړی چې راپورته شي سمدستي دې بیا استخباراتو ته، هلته درته وایي چې ما ته جانان ووایه، چې استخباراتو نه راووتې روغ لیونی به یې، ځکه یې خلک ډار کړي. پس دا ډار ته باید ورک کړي. پوه شوې په هدف مې؟ جواب مې حاصل شو. دوم سوال دا و چې د پښتونستان کې چې دا خلک راځي او دا وایي چې د افغانستان بیرغ شا پورې نیولی ده، حالانکې دوی اصل کې په پاکستان په خاوره کې اوس مهال د پاکستان په خاوره کې اوسېږي، ځکه چې هغه د پاکستان خاوره سوه. نو دوی زی د پاکستان په خاوره کې اوسېږم، د پاکستان پاسپورت هم لري، د پاکستان شناختي کارت هم لري، بیا هم د افغانستان نوم اخلي چې زه افغانی یم او افغانستان زنده باد او افغانستان دا رقم. حالانکې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل وطن، له خپل مکې مکرمې ته زړلی هم دی. یعنې هر انسان باید په خپل وطن ودرېږي او په خپل وطن باندې غیرت وکړي. نو دا څه رقم ګلخانان دي او دا څه رقم خلک دي چې دوی خپل وطن کې اوسېږي او شناختي کارت هم لري او پاسپورت هم لري، بیا هم د خپل وطن دفاع نه کوي او د خپل وطن غیرت ورباندې نه کوي او د پردي وطن ته وایي چې ما ته هغه راکړه، حفاظت راکړه او زه افغانی یم او زه د افغانستان بیرغ مې نیولی دی او افغانی یم. په دغه سوال باندې جواب راکړي ډاکټر صاحب. مننه. الله دې اجر درکړي. دې ته چې دی ورور مې انټرنیشنل فراډ وایي، په کوم باندې چې موږ مخکې وغږېدو. ګل خان راځي تا ته وایي افغان یم، د دې د خاطره نه چې د زړه نه غواړي افغان شي، ځکه کوم انسان چې غواړي د زړه نه افغان شي د تا د خبرې په اساس پښتونخوا ازادوي. زه در سره هم نظره یم. دوی د دې د خاطره وایي چې افغان یم چې ته ورته ډبل ټیپ وکړي، د دې د خاطره درته وایي چې افغان یم چې ته ورته ګفټینګ وکړي، د دې د خاطره درته وایي چې افغان یم چې په تا ځان مشهوره کړي. دې ته وایي نړیوال فراډ. مثلا فکر وکړه زه ټرمپ ته لاړ شم ورته وایم چې ټرمپ لالا بس ته مې کاکا یې. اوس ټرمپ په رښتیا زما کاکا دی؟ نه. آیا زه د کاکا په سترګه ورته ګورم؟ نه. ټرمپ ته ځکه وایم چې ته مې کاکا یې د دې د خاطره چې که ټرمپ کوم ډالر مالر ماته راکړي یا کومه مجرده لور ماته راکړي، نو زه څه شی کوم؟ زه فراډ کوم. زه ټرمپ ته دوکه ورکوم تر څو هغه کوم هدف چې زه لرم هغه زه ترلاسه کړم. بنان تاسو باید متوجه اوسئ چې
تاسو د نورو هیوادونو سره نړیوال فراډ کوی شئ، نړیواله دوکه ورسره کوی شئ تر څو خپل هیواد پیسه داره کوي. تاسو د نورو خلکو سره دوکه کوی شئ تر څو ځان پیسه داره کوي. اما هیڅکله به تاسو د خپل ملت سره دوکه نشئ کوی. فرض وکړه که زه لاړم شم بابوجي ته، ورته وایم چې بابوجي ستړی مه شي، غېږ ته راشه درپسې خفه یم، چې څنګه بابوجي غېږه راکړي درستې نجیب غوڅ کم. ګر چې بابوجي مفلس دی، د ما د تا نه وضعیت بدتره دی، خو چې ډېرې ورسره یې 10,000 کلدارې، هغه 100 افغانۍ هم نه کېږي. اوس زه دا کار کوی شم بابوجي سره وکم، ځکه زه بابوجي ته دوکه ورکوم، د هغه جیب وهم د چا دپاره؟ د افغانانو دپاره. زه په سیاست کې کوی شم چې نړیوال فراډ وکم. اما که چیرته زه ځم ملا یعقوب ته ورته وایم چې ملا صاحب څنګه یو د هغه جیب وهم، دا غلط کار دی. ځکه زه د خپل پښتون او افغان نه جیب وهم. پس ته کوی شي چې نړیوال فراډ وکړي، نړیواله دوکه وکړي د خپل ملت او هیواد دپاره. اما ته د خپل هیواد سره او د خپل ملت سره دوکه نشي کوی د پردیو هیوادونو دپاره. مثلا لښتۍ چې شی ده، لښتۍ د ټرمپ دپاره غواړي افغانان وژني، دې ته چې دی انر فراډ وایي یا داخلي دوکه. هر هغه څوک چې داخلي دوکه کوي یا وطن فروشه دی، هغه خدای نه بخي. اما که ته د وطن دپاره بهرنۍ دوکه کوي، دا په سیاست کې تا ته جواز لري. انشاءالله پوه شوی اوسې ورور. راځم بل ملګري ته. جناب پکتیاوال صاحب ستړی مه شئ، الله مو راوله مهرباني. قدرمن ډاکټر صاحب، تا ته ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه قدردانۍ وړاندې کوم. دا د ویلچیر جوړ ده، داسې خاص څه نه لرم ډاکټر صاحب، تاسو مینوال یم او خپرونه مو ګورم او ډېره مننه کوم چې ما ته مو وخت راکړه. هیله کوم ورور، مننه تا چې راپورته شوې، مننه له دې چې حوصله دې وکړه او راته ناست وې. او قربان مننه، الله دې په عمر علم کې برکت وکړي. ژوندی اوسې جان. هر هغه ملګري چې موږ ته ناست دي، د ټولو نه مننه. په یعنې حالت کې ورته وایم هر هغه څه چې دلته زده کوئ، هغه کوی شئ په کورني شکل، هغه کوی شئ د ملګرو په برخه کې، هغه کوی شئ په دفتر کې د یو سیاسي کس په توګه وازمایئ. مثلا تاسو لاړ شئ نن په کورنۍ کې کوشش وکړئ چې انټرنل کنټرول ترلاسه کړئ. وګورئ چې تاسو په کور کې څومره کنټرول لرئ، څومره د تاسو پریکړې منل کیږي. هغه دی وایي چې روش پوخ کا، ادې دی وایي چې نه پالک پخوم، خور دی وایي چې ولاکې زه پوخ کړم، نه پالک شته دی او نه روش شته دی. ځئ لاړ شئ هر څوک ځان ته هګۍ جوش کړئ. زه ته نرشه ووایه چې کابلي پوخ که، چې څوک پکې د تا خبره مني. که چیرته ته په داسې یو ځای کې چې هغه دی وایي روش او ادې وایي پالک، او د یا د ابا خبره منل کیږي یا د دادی، که د دادی خبره ومنل شوه په کور کې، نو پوه شه چې انټرنل کنټرول د چا په لاس کې دی؟ د دادی په لاس کې دی. او فکر نه کوم د ابا خبره ومنل شي. مثلا که ابا وایي کابلي پوخ که او د ادې زړه نه یې داسې چپلکه وخوري چې زړه دي، نو ادې څه کړي چې د تا ابا کنټرولوي؟ هغې یوه سیاسي لوبه کړې. د دې سیاسي لوبې نوم چې شی دی انټرنل کنټرول. او پوهېږئ اکثریت ښځې په کورنۍ کې ولې انټرنل کنټرول ترلاسه کوي؟ فرض وکړه ما واده وکړم، درس کاناډا یې مې راوسته، اوس زه ځان ته پښتون هم وایم، ځان ته خان هم وایم، او ته مونږ ته وایي چې شکیب زنده‌باد، پام چې درنه کنټرول وانهلي، کاناډایي کنټرول کا. اوس ما هغې ته بروتونه خو نه لرم چې درته وایم چې بروتونه مې ورته تاو کړي دي، نو ما ورته ګیره چې دی داسې نیغه کړې، ورته وایم چې ښځې پاخه که پیزا؟ اوس هغه وایي چې نو. اوس زه کوی شم په هغې زور ووایم، مجبوره یې کړم چې پیزا پاخه کړي، اما هغه د انټرنل کنټرول نه استفاده کوي. انټرنل کنټرول څه شی دی؟ وایي پیزا پخوم خو شپې وده نه شي راسره، د ما د اتاق نه وځه. دا د ښځو وسیله ده، د ښځو د ځواک وسیله څه شی دی؟ دا چې شپې بستره تا نه جدا کړي. اوس د یو پیره زما ګیره راسمیږي چې زه پیزا به خپله پخه کړو، خو دا جدایي پکې سمه نه ده. سو هغه پوهېږي چې زور یې څه شی دی، د هغې زور نه استفاده کوي، انټرنل کنټرول لاسته راوړي. د تا مجرد په کور کې زور څه شی دی چې ته د هغې په واسطه انټرنل کنټرول ولرې؟ دا زما پوښتنه ده. پس کوم بحث چې زه کوم دا یوازې سیاسي نه دی، دا تاسو کوی شئ کورنۍ کې عملي کوئ، دا تاسو کوی شئ په هر ډګر کې عملي کوئ. جناب الهام کاکا ستړی مه شئ، مهرباني. مننه، خیر اوسئ ډاکټر صاحب. شکیب تاسو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه. مننه صاحب. مهرباني صاحب نظر مه ورو. شکیب صاحب محترمه، له ډېره وخته مو لایب تعقیبوم او فقط مې یو څو غوښتنې او ارزوینې مې د خلکو څخه. یو کس راپورته کېږي ډاکټر صاحب شکیب ستاسو پر خبرو انتقاد کوي
یا مو کې راګرځي یو چا لنګوټه تړلې، زه د ټولو ملګرو څخه دا خواهش کوم چې هغه فقط لنګوټه وتړل، د ټول افغانستان یا د ټول امارات یا د ټول نظام نمایندګي هغه نه هم کولی سي او نه هم دی. ځینې ورته وایي چې دا امارت داسې دی او ځینې ورته وایي چې دا ملایان داسې دی. فقط یو چا لنګوټه وتړه هغه نه دی ملا، فقط یو چا ژېره غټه کړه هغه نه دی ملا، او چاته باید توهین ونه سي. ځکه دلته هغه مخکې بدر صاحب خبرې وکړلې، خو ستا سره یې مشکل و، ستا پر خبرو باندې نیوکې درلودې. دلته ځینې خلک وایي چې امارت دی او دا ملایان دی او دا، نو زه وایم چې هر څوک خپل په نمایندګۍ باندې غږ کوي. که چیرې د امارت یو غړی راځي، هغه یو رسمي چینل څخه راځي، دا کاسې ماسې یو لنګوټه والا راسي یا یو ږیره والا راسي، باید ټول ورته لقب د امارت ورنه کړي. باید ټول داسې ونه وایي چې دا امارت داسې دی او د افغانستان ټول خلک دا رقم دي. نو زما فکر او زما په هم خو به زه همدا خبره صحیح او تاسو څه نظر لرئ؟ زه در سره هم نظر یم، فقط یو پوښتنه کوم، تاسو د امارت د ډلې یاست که نه یاست؟ بله مهرباني، زه د امارت له ډلې څخه یم. ما کوم خاص څه نه لرل، فقط د دې د خاطره مې ویلې چې لومړی ځل دی یو انسان راځي یو منطقي دلیل وایي تر څو مونږ پوه شو چې څوک د اوسني نظام نمایندګي کوي او څوک یې نه کوي. او دا زه منم در سره دې چې تاسو د امارت غړي یاست. اول کې مو دا ونه ویلې چې دا دی زه امارت یم، بل څوک باید نمایندګي ونه کړي. دا طرز ما خوښ شو او الله دې تاسو ته اجر درکړي. زه پیژنم ډېری خلک چې په جمهوریت کې په 100 منه لیټۍ کې چا نه حسابول، اوس په ټیک ټاک کې د جمهوریت نمایندګي کوي. او زه پیژنم داسې خلک چې په جمهوریت کې تر ټولو آزاده جمهوریتیان و، اوس د 2021 کال امارتیان شوي دي او په ټیک ټاک کې د امارت نه دفاع کوي. او دا خبره مشکلات رامنځته کوي. دا نظر زه در سره مکمل منم. په عین حالت کې یو شی مخکې ملګرو ویلی چې دننه په افغانستان کې اختطاف ډیر شوی، لارې په سرکونو کې چې د اغلاوې ډېرې شوي او د دې نه زه هم خبر یم. او ځینې ګونګسې هم دا دي چې کیدای شي انټرنیټ بیا بند شي. دا خبرې څومره، چون تاسو په افغانستان کې یاست، څومره دا خبرې ریښتینې پس منظر لري؟ بله ډاکټر شکیب صاحب محترم، هیواد دی، بسته هیواد دی، په میلیوناو کسان پکې اوسېږي، هر ډول او هر قسم خلک به پکښې، خو تر کومه حده چې موږ د په افغانستان کې ځینې خلک په پټو سترګو باندې وایي چې افغانستان کې حالات داسې دي او هسې دي، چون هغو افغانستان لیدلی هم نه وي، یعنې پیدایښت یې په خارج کې سوی، د هغه ځایګي څخه مفتې حوالې ورباندې ورکوي. تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم او زه په افغانستان کې اوسېږم، شاید دا زما دلته دا نور لایف ته چې ناست یم په افغانستان کې ځینې خلک یې ستا ځینې مشکلات ستا، او خو دغه اوس څو شپو کې چې دا 15 حافظه کې کوم کس اختطاف سوی و، یعنې په ضرب د یوه ورځ کې بیرته ګیر سو. نو زه دا نه وایم چې زه اوس دا نظام زموږ دی، زه د نظام په نمایندګۍ باندې خبرې کوم، زه د یو عام وګړي په صفت دا خبرې کوم چې مقصد د نظام الحمدلله تر نورو نظامو، تر ډېرو نظامو بهترین دی او د خلکو مشکلات حل سوي دي. هغه څوک چې غوغا جوړوي، چغې جوړوي، هغه د هر حکومت په وړاندې، ځکه د هغو کار هم دغه دی چې د حکومت په وړاندې غوغا جوړه کړي. نو ځینې مشکلات به یې خو حل کېږي. دا مشکلات په هر نظام کې شته، په هر حکومت کې شته، په هر هیواد کې شته. داسې نه، د نړۍ ټول بهترین هیوادونه چې دغسې امنیت یې پکښې چې یوه ستن نه ورکېږي، هلته هم اختطاف کېږي، هلته مړي کېږي، هلته هم غلاوې کېږي. نه، زه نه وایم چې تاسو ته دفاع زه نه وایم چې تاسو ته دفاع وکړئ. زما فقط هدف دا و چې دا کار شته او تاسو ومنله چې بالکل شته، او متاسفانه دا د شرم ځای دی چې دا کار دې ووسي، ځکه نه باید ووسي. امارت یو ښېګڼه چې لري همدا ده چې د خلکو امنیت سم ساته، او که اوس هغه مشکل هم لکه که اوس هغه نیکي هم چلنج سره مخ شوې ده، دا اوسني نظام ته چې دی د شرم ځای دی، ولو که تاسو هر څنګه دفاع وکړئ. که تاسو وایئ چې نه په ټول افغانستان کې یوه داسې پیښه لرو، خو هغه هم انسان دی. موږ نشو کولی ووایو چې که په 45 میلیونو نفرو کې 100 نفره مړه شي، دې کې څه خبره ده؟ نه، تاسو د یو نفر د ژوند، د امنیت او د سوکالۍ او د زندګۍ دغه مسؤلین یې. او داسې نه دی چې تاسو د 45 میلیونه نفره په یو نفر باندې کنټرول کوي، خو هره سیمه چې دی یو مشر لري، او که چېرته هغه په خپل کار کې پاتې راځي، مطلب حکومت پاتې راغلی. سو د دې نه دفاع په برخه کې زه همغږی نه یم. بله پوښتنه چې زه کوم ډېره لنډه ده، بیا در سره خدای پاماني کوم ورور. دننه په افغانستان کې وایي پیسې خلاصې شوي او اوس مسافر حق نه لري چې د 10,000 روپیو نه ډېرې په میاشت کې راولېږي خپلې کورنۍ ته، یا په یو ورځ کې راولېږي خپلې کورنۍ ته. رښتیا افغانۍ خلاصې شوي؟
دا هغه خبرې دي ډاکټر صاحب محترمه چې څوک په خارج کې په خواږه خوب بیده بس راپورته سي سار یو ویډیو اپلوډ کړي چې والا داسې ترتیبونه خراب دي. دا اوس په کابل کې د هر هوټل د هر ځای په وله هم پیسې سته، نه زه ملګري لرم چې حواله یې ښودلې جان، زه ملګري لرم چې حواله یې ښودلې د ویسټرن یونین چې پیسې مسترد شوي، او دا یو پیام نه دی 19 پیامه ماته د عامو خلکو راغلي چې په دې خبر جوړ کا. دوی د 15,000 نه ډېره حواله کړي، هغه حواله چې دی ریجکټ شوې، ورته یې ویلي دي چې تاسو د 10,000 نه ډېرې روپۍ نشئ کولی چې د ویسټرن یونین له لارې وباسئ، ځکه په بانکونو کې پیسې نشته. ابه د سیستم مشکل دی، اخو د سیستم مشکل دی، هغه جلا حساب دی. او دغه کم خلک چې تا ته وایي دا به هغه خلک چې د دې نظام سره جوړ نه دي، د دې امارت اسلامي سره جوړ نه دي، هغه خلک به که په واقعیت ته دغه چا څخه پوښتنه وکړي چې هغه اصلا ځان ته افغان وایي، اصلا د دې خاورې بچی ځان بولي، هغه خبره نه درته کوي کومه چې الهام صاحب مال چې زموږ خو نور زور نه رسېږي چې کله هم غواړو په چک هم کو بیا مجبور د ښوونځي موضوع راوباسو. زه نه غواړم په هغې اړه وغږېږم، شوخي در سره کوم، اما هغه هم یو مهمه مسله ده. نه هغه زه پوښتنه نه کوم، هغه جدي زه نه غږېږم، دومره درته وایم چې یار که دې زور رسېږي یو کلف ملف راخلاص دا عذر کوم، دا جدي پوښتنه نه ده، ځکه دا کار زموږ په زور نه کوو، دا د خویندو کار دی. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب محترمه درته وویل چې مقصد هر سړی خپل ځان ته خپله وظیفه لري، نظام دی. نو دا نظام هر یو سړی نشي چلولی، هر سړی خپل ځان ته وظیفه لري. زه چې تر کومه ځایه خپل وظیفه او خپل هغه ترتیب مې دی په هغه کې الحمدلله یو مشکل نشته. او زه د اوجت لپاره نه یم راپورته سوی، او زه نه دې لپاره راپورته سوی چې پر تا نیوکم یا پر بل چا نیوکې وکم. ما فقط دغه زما غوله غوښتنه خو تا درکړله چې ما درته وویل چې د یوه کس پر برابر باندې ټول هیواد یا ټول نظام یا ټول خلکو ته توهین ښه خبره نه ده. یو بل شی درته وایم الهام مشره، مونږ خو دلته داسې مزې وکړې، داسې ګشت راګشت دی، چکرې دي. د تاسو څه حالات دي؟ کندهار ته ځئ میلو ته چکرې وهئ که نه؟ یعنې بالفرض څنګه مزې، یعنې څنګه مزې که لږ تشریح کړو. شوخي در سره کوم، ما غوښتل په غوسه دی کوم، ځکه یو شی دی، زه چې کله هم دننه په افغانستان کې خلکو ته وایم چې مزې، ما ته وایي د څه شي مزې؟ خاورې مزې، مونږ لوکس ډوډۍ خورو، مونږ لوکس انارو ته ناست یو، مونږ لوکس چکرې وهو، تا څه وکړه؟ سهار نه ځې نوکري کوې، شپې ستړی ستومان راځي ویده کېږي. او دا هغه درد دی چې مونږ یې لرو. پرته د شکه مسافرۍ ژوند سخت دی، تر څو چې پاسپورټ مې اخیستی، خو چې پاسپورټ مې واخیسته او درغلم د امریکایي په توګه، بیا درته ښایم چې مزې به څنګه وي. بیا په کندهار کې $50 راوباسم، 3 منه انار باخلم. مشکل نشته ډاکټر صاحب محترم. هغه کس ګوره ډاکټر صاحب محترم، هغه کس چې تر پرونه پورې زما سره په ماریبه کې جنګېدی او نن زما سره پر یو سرخان ناست دی، نو تا ته هم ښه راغلاستې، تا ته ویل الله دې اجر درکړي، الله دې اجر درکړي. کور دې ودان مشره، مننه له دې چې راغلې، سلامت اوسې. ښه وخت. مننه، خیر اوسې. نو که کومه اضافه خبره سوې ټول نه هیله کوم جان، هیله کوم. ښه وخت ولرئ، الله مل. ګورې یو خبره تاسو ته کوم، کله چې د اسلامي امارت افراد راځي او د ما سره خبرې کوي، زه څو شیان درکوی شم. اول، په هېواد کې د ټولو مصیبتونو پیټی د دې خلکو پر شا دی. دوم، زه راتښتېدلی یم، په زه څنګه په ده نیوکه کوی شم؟ مطلب د دې په ځای چې زه هلته اوسم او زه د خپلو حقوقو نه دفاع وکړم، راوتښتېدم، اوس د ده په ده څنګه نیوکه وکړم؟ سو ما سره پاتې کېږي وروستی اپشن. زه به ده سره خبرې هم کوم، زه به د ده نه پوښتنه هم کوم د عام ولس په توګه، مګم د ورځې په پای کې به دا خوشحاله رسختوم. ځکه که دی د ما نه خفه کېږي او سهار راجګېږي خفه یي چې یاره شکیب را سره چندان رویه ونه کړه، او خدای ناخسته په لار کې د یو معصوم نه چې دی کس تخلي، درز لغته ورکوي یو محصل ته چې په پوهنتون ته روان دی، ګناهګار څوک شو؟ زه. سو تاسو د امارت د خلکو سره چې کله خبرې کوئ، په یو شي پوه شئ، هغوی نه غواړي بدنامه اوسي، هغوی نه غواړي نظام یې خرابه اوسي، هغوی نه غواړي موږ ته بند راشي. اما که بند راځي، موږ پرې نور هم فشار راولو، د هغو نه نور هم مطلب معامله خرابېږي. فرض وکړه دی اوبه وړی او ته ورته وایي چې څه بلا ویلی چې اوبه وړی، ولې اوبه ویوړي، ولې چې دی سم غاړې ته نه ورتلی؟ نه، ته ورته وایي سړیه ژوره ساه واخله، مشکل نشته، اوبه دومره ډېرې نه دي، هغلته بوټی دی لاس ورتېر که. تاسو باید پوه شئ چې د دولت د اوسنیو مسؤلینو سره برخورد څنګه وکئ. دا وروستی ملګری دی افغانستان صاحب، ستړی مه شي، مهرباني یوه نیمه دقیقه وخت لرئ، ستا نظر اورم جان.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب، په خدای ډېر راباندې ګران یې ډاکټر صاحب، خبرې دې ډېرې ښې دي، دوام ورکړه ډاکټر صاحب، پوه شوې. دښمن باندې کوشش وکړه چې بیخي نور هم پې ډېر زیات پې وغږېږې، او دې خلکو خبرو کې قصه کې خو پوهېږم چې نه یې، او خبره مې دغه ده چې دوام ورکړه دغې شي ته، پوه شو، خبرونو ته دوام ورکړه چې څونه یې پر ضد اعلانات خپرولی سي خپاره یې کړه ډاکټر صاحب. نو همدغې خبرې ته راختلی وم، ګران یې راباندې ډاکټر صاحب، خو دا خلک لاندې خاندي، پوه شوې، ایما یم خندا راوسته. کور ودان صاحب سلامت اوسئ، الله دې اجر درکړي. مننه. یو شی زه وایم راځئ حتی که دښمني هم کوئ عادلانه دښمني وکئ. زما نه خوښېږي چې د پاکستان اړوند داسې یو څه ووایم چې هغه حقیقت ونه لري یا تبلیغاتي، اما هر